الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة قتل فيها الأسود العنسي قتله رجل صالح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو موږ تاسو ویلو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې په زمانه کې ځینې خلکو دعوا کړې وه چې موږ هم د الله تعالی له طرف نه استازي یو، انبیا یو. چې په هغې کې یو مسیلمه کذاب و، بل اسود عنسي و، طلیحه ابن خویلد دا دریم کس و، او یو زنانه هم پکې وه د سجاح په نامه باندې. بیا هم ویلي وو چې دې حالات به د هر یو په ترتیب سره بیانوو. مسیلمه کذاب نور بیان وضاحت هم کړی وو. هداسې کوم د دروغو خبرې جوړې کړې وې هغه هم بعضې ویلي وې. نن به د دې خبرې وضاحت وکړو چې له ده سره څه وخت جګړه وسوه او د انجام عاقبت څه شو. مسیلمه کذاب دې د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې د نبوت او د رسالت دعوه کړې وه، خو د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند له ده سره جګړه ونه سوه. د نبی علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه سو، نو دې طلحه مسیلمه کذاب خپله خبر ښکاره کړه، دعوت یې ښکاره کړو. ډېر خلک یې په ځان باندې راټول کړل، تقریبا 40,000 فوج برابر کړو. دی په بنو حنیفه قبیله اوسېدونکی و، د بنو حنیفې قبیلې اوسېدونکی و، او د یمامې په منطقه کې دا بنو حنیفه هستوګن ول. دا د مدینې منورې مشرق پلو ته راځي. د نبی علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه سو، نو ده هم خپله خبر تیزه کړه. په یمن کې اسود عنسي خپل کار تیز کړو. طلیحه ابن خویلد و بني اسد قبیلې و، هغه هم خپل کار په اصطلاح تیز کړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول د مسیلمه کذاب مقابله ته 2 صحابه ولېږل. یو عکرمه ابن ابي جهل، عکرمه دا د ابو جهل هغه لوی کافر د کفارو مشر د هغې زوی و، خو عکرمه بیا ایمان راوړ او خپل ایمان کې بیا وروسته ښه صادق مسلمان و، ډېرې غذاګانې کړي. اول د عکرمه ابن ابي جهل ور ولېږل، او شرحبیل ابن حسنه دا هم صحابي ده. دا 2 کسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولېږل. خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې تاسې به جګړه نه کوئ، تاسې به صرف د مسلمه کذاب مقابله کې ولاړ یئ چې هغه وړاندې رانسي، یعنې تاسې به دفاعي حالت وي تر څو پورې چې زه نور فوجونه نور مجاهدین درلېږم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه وخت کې خالد ابن ولید د طلیحه ابن خویلد مقابله ته لېږلی و. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سوچ و چې دا عکرمه او شرحبیل دا به له خپلو کسانو سره د مسیلمه مخې ته ولاړ وي، مسیلمه به نور پېشقدمي ته نه پرېږدي تر څو چې خالد ابن ولید فارغېږي، بیا به مشترک ټول حمله پرې وکړي. خو هغه دا 2 کسان چې لاړو، عکرمه ابن ابي جهل و شرحبیل ابن حسنه، دی هلته جګړه شروع کړه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له امر نه مخالفت وکړه. د دې سوچ دا اوس کېدای چې مونږ غلبه حاصله کړو،
او د مشرانو خو ځان ته سوچ مشرانو ته خو حالات و کیفیت معلومیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د مشرکینو د مسیلمه کذاب د فوج د لشکرو حالات معلوم ول، هغه دا مناسب نه بلل. هغه سدی جګړه شروع کړه، شکست یې وکړ. څه کسان شهیدان سو، پاته ټول مجاهدین سره له د دواړو قومندانانو عکرمه ابن ابي جهل او شرحبیل ابن حسنه دا دواړه په تیښته باندې ځینې راغلل مدینې منورې ته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر شو، هغه ډېر سخت غصه شو. وی ویل وای بس راوخو تښتېدی خو مدینې ته به نه راځئ، له مدینې نه بهر څه چېرته اوسېږئ هملته به اوسېږئ تر څو چې د ما بل امر تاسو ته کېږي. مدینې ته له داخلېدو نه منې کړل. په دغه وخت کې خالد ابن ولید له بنو اسد طلیحه ابن خویلد نه فارغ و. خالد ابن ولید ته هم امر وکړو چې ته به لاړ سې بنو حنیفې ته مسیلمه کذاب مقابلې ته، او دغه دوه کسان یې ورسره ولېږل سره له مجاهدینو، عکرمه ابن ابي جهل شرحبیل ابن حسنه. هلته چې لاړو د ټولو مجاهدینو تعداد 14,000 کسان. خالد ابن ولید دا عمومي مشر و د دې 14,000 مجاهدینو، او د مسیلمه کذاب 40,000 کسان. او دا مجاهدین دا خو له مدینې او له مکې او له دې شاوخوا نه ورغلي وو، او مشرکین په خپل کور کلي کې وو. بنو یمامه بنو حنیفه په خپله قبیله کې وو. په دا خپل کور کلي کې جنګ اسانه وي، بل چې تاسې لاړ شئ جګړه بیا ډېره سخته وي. نو د صحابو د مجاهدینو د دې شمیر هم کم و، 14,000 وو، او د مشرکینو د مسیلمه کذاب هغه 40,000 وو، او هغه په خپلو کورونو کې ول، او صحابه کرام مجاهدین له شاوخوا نه هلته ورغلي ول. اول ځل چې جنګ شروع سو دا د عقربا په مقام، عقربا په مقام په دې باندې جګړه وشوه. صفونه جوړ شول. اول کس د کفارو له صف نه راووتل د مقابلې لپاره. دا پخوا وختونو کې چې به غزاګانې کېدې، خو د تورو د غشو جنګ و، نو صفونه به جوړ شول د مشرکینو د مسلمانانو. بیا به لوی لوی پهلوانان بهادر دا به میدان ته راووتل. د دوی دواړو په مقابله کې به بل څوک نه دخیل کېدو، بس په دې کې چې بیا هر یو مړ. نو د مشرکینو له طرف نه، د مسیلمه کذاب له طرف نه نهار الرجال راووتل. نهار الرجال ویلي چې دی اول ایمان راوړی و، چې قرآن څه مسایل یې یاد کړي و، حدیث یې یاد کړي و، خو چې بیا بېرته لاړ مسیلمه کذاب ته، هلته مرتد سو، او په دروغو یې مسیلمه کذاب ته وویل چې ما له نبي اسلام نه اورېدلي چې ته پیغمبر یې، او له ما سره په رسالت او په نبوت کې شریک یې. دا میدان ته راووتل. مقابلې ته زید ابن خطاب راووتل. زید ابن خطاب دا د عمر ابن الخطاب ورور ده، او عمر ابن الخطاب ته ډېر محبوب و، ډېر ورته نږدې و. مقابله چې وسوه، زید ابن خطاب دا نهار الرجال دا یې مړ کړو. وروسته بل کس راغی، هغه یې مړ کړو. له دې نه وروسته جګړه شروع شوه. مسلمانان کم شمېر ول، 14,000 ول، مسیلمه کذاب 40,000 ول، او د هغو خپل وطن و. مسلمانان له نورو شاوخوا راغلي ول. په دې اوله ورځ باندې قریب و چې مسلمانان شکست وکړي. خالد ابن ولید چې کوم مرکز جوړ کړی و، معسکر یې جوړ کړی و د فسطاط په نامه، هغه مشرکینو ونیو، د مسیلمه کذاب کسانو ونیو. خالد ابن ولید بیبي ورسره بوتلې وه، د هغو بیبي هم د هغو په قبضه کې راغله. خو خالد ابن ولید سره یو بندي و د مشرکینو، دا یې هغه خپله بیبي هغو ته په امان کې ورکړه چې ته به یې دې حفاظت کوې. کله چې مشرکینو د ده خیمه او د ده فسطاط او د مرکز ونیو، هغه کافر ورته ویل چې دغه د ما په امان کې ده، د ما په جوار کې ده، په دې باندې څوک تیری نشي کولی، دا څوک ګرفتارولی نشي. د خالد ابن ولید بیبي بیرته همداسې محفوظ پاتې شوه. دغه ورځ چې تېره شوه، ظاهرا مسلمانانو کې شکست راغی. سبا ورځې ته خالد ابن ولید یو طریقه وکړه، هغه داسې مسلمانان ټول سره بیل کړل، مهاجرین یې بیل کړل، انصار یې بیل کړل، او کوم چې د دشتو بیابان نه راغلي ول، بادیه نشین و صحرایان د دو مجاهدین یې بیل کړل،
د ښارونو مجاهدین یې بېل کړل. د خالد ابن ولید دا سوچ و چې دا هر څوک بېل کړم، صفونه یې بېل کړم، نو که په کوم کې شکست راځي د شکست ځای به معلوم وي. اوس خو چې ګډ وډ سره صفونه ولاړ وي، که مثال په سارایانو کې شکست راسي هغه وایي مهاجرینو شکست و، که په انصارو کې شکست راسي هغه وایي سارایانو شکست و. نو د هر چا صف به معلوم کړ، نور کله کوم چې شکست راغی هغه ملامت سړی به معلوم وي، او دا ملامتي چې معلومه سي بیا خلک کار هم کوي. بس مثال که ته یو څو ځوانانو ته امر وکړې چې سبا یو ترپال راوړئ چې دلته یې ولګوو دا پاته خلک پکې جای شي، سبا به هېچا هم نه یې راوړی، ځکه سیالي ورته واله کولې دې رانه وړ. ما ویل ولا پلانی دې راوړې، پلاني ویل زه یې راوړم، پلاني خبره منځ کې سره خرابه شي. او که ورته وایې چې واله که یو ترپال به ته راوړې، یو به ته راوړې، یو به ته راوړې، یو به ته راوړې، او بس دونو بجو ته بیا راوړې، بیا هر یو کوشش کوي چې خپل کار خپله وکړي. خالد ابن ولید له دې حکمت نه کار واخیستل، سبا ته د هر چا فوجونه معلوم کړل او په خپل هم جګړې ته راووتل. خالد ابن ولید یو له هغو مجاهدینو نه و چې هغه به ډال په کارول، په دواړو لاسو کې به یې تورې ولې، او په خپل اول میدان مقابلې ته راوتل د مبارزې لپاره. کوم کسان چې ورته راوړاندې شو دوی به مړه کول، چې راوړاندې کېدل دوی مړه کول. په دې دویمه ورځ دومره سخت جنګ وشو چې په صحابه کرامو په مسلمانانو کې 1200 کسان شهیدان شول، چې په دې کې راځي 500 یا 700 صرف د قرآن حافظان ول، او د مشرکینو 100,000 کسان مړه شول، او دا نور 100,000 دا وتښتېدو. د حدیقه په نامه یو ځای و، باغچه وله، غټ باغ و، په دې باغ کې دننه شول، او د باغ ګیټې په ځان پسې بند. صحابه کرام شاوخوا و، بس هغوی په باغ کې بند شول او دیوالونو ته وکتل، له صحابو باندې به خوشې راورول. په دې کې یو صحابي د برا ابن مالک ورته وایي، د انس ابن مالک ورور ده. دې د خپلو ملګرو ته وویل وایي ما به داسې په ډال کې کېنوئ په سپر کې، او له دې دیوالونه به مې لاندې ورخطا کړئ، د قلا دا د باغچې و د دې باغ منځ ته، زه به هلته جګړه هم وکړم او له دې خوا نه به تاسو ته ګیټ هم خلاص کړم. هغه ورته واله که ته یو کس یې هلته دې ورخطا کړو، هلته خو به په تا 100 کافران راټول شي، په اصطلاح ټوکړه ټوکړه به دې کړي. وایي بس تاسې ما ور واچوئ، نور زه پوهېږم دی پوهېږي. برا ابن مالک دا ډېر لوی بهادر و، همداسې جب کو جب کو له قلانې لاندې ور واچول، هلته یې جګړه هم وکړه، څه کسان یې مړه هم کړو او ګیټ یې هم خلاص کړو. په دې کې صحابه کرام وردننه شو، دا پاته مشرکان هغه په قلا کې ډېر مړه شو، ډېر وتښتېدل، نور تسلیم شو. له خپله مسیلمه کذاب دا هم پکې ووژل شو. چا ووژل؟ په دې کې 2 قوله راغلي. بعضې وایي دا وحشي ابن حرب مړ کړو. وحشي ابن حرب دا هغه غلام و حبشي چې هغه حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی و د احد په غزوه کې. بیا خو له هغې نه وروسته د ایمان راوړ، بیا به جهادونه کول. په دغې یمامه غزوه کې بنو حنیفه په جګړه کې په دې کې دغه مسیلمه کذاب مړ کړ، او د وحشي ابن حرب به ویل له ده سره دا یوه نیزه وله، دی په نیزه ویشتلو کې ډېر ماهر و. وایي ما په دې نیزه باندې له نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بهترین کس وژلی چې هغه حمزه ده، او له ابو جهل نه وروسته مې بدترین کس وژلی چې هغه مسیلمه کذاب ده. وروسته نور هم په ډېرو غزاګانو کې اشتراک کړی. په دې طریقه سره د مسیلمه کذاب هغه سلسله و، د دروغو دعوه و کیسه دا ختمه شوه. دا نور قوم بنو حنیفه قبیله دا تسلیم شول، منقاد شول، بیرته په ایمان باندې مشرف شول. دویم کس د نبوت دعوه چې کړې وه هغه طلیحه ابن خویلد و. دا د بني اسد د قبیلې اوسېدونکی و. په ده باندې خپل خلک قومیان دا راټول شول او د رسالت او د نبوت چغه یې اوچته کړه. د ده مقابلې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید ولېږل. خالد ابن ولید سلاړه، په ده باندې سره جګړه وکړه، د ده ډېر کسان مړه شول. خپله طلیحه ابن خویلد دا وتښتېدو، شام ته لاړ.
په شام کې یو څه وخت اوسېدو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو، امیر المؤمنین شو، بیرته راغی، توبه یې وکړه، مسلمان شو، دا خپل تیر کفر شرک نه بیزاره شو. د دې قصه هم ختمه شوه. دریم کس یو دی چې هغې د نبوت دعوه کړې وه، هغه د سجاح په نامه یو زنانه وه. دې هم د نبوت غږ اوچت کړی و چې زه هم نبي یم. دې چې کله ولیدل چې مسیلمه کذاب له هغو لوی فوج سره ختم شو، 40,000 کسان، طلحه ابن خویلد له هغه زور سره ختم شو. نو زه خو له دې ټولو نه ډېره کمزوري یم. دې توبه وکړه، له خپلې خبرې نه تېره شوه او بیرته ایمان راوړ سره له خپل قوم. له دې سره کومه خاصه جګړه دا نه ده شوې، دا خپله په خپل ځان باندې پوه شول چې کار مې ورانېږي. نور خو په حقیقت کې خو دا یو پیغمبر نه و، هسې یوه کیسه و شروع کړې وه. دوی ګمان کول چې دا چل و فریب به بازار ونیسي، خو هغه کار ونه شو. څلورم کس هغه اسود عنسي و. اسود ځکه ورته وایي چې دا له رنګه ټک تور و، او عنسي ورته وایي دا د عنس د قبیلې اوسېدونکی و. دا په یمن کې یو قبیله ده. د ده اصلي نوم عبهله ابن کعب و. عبهله دا د ده اسم محضه و. ده هم د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوندانه باندې لا د نبوت دعوه وکړه. نبی اسلام لا حیات و، د نبوت دعوه وکړه. اولې په صنعا د یمن په مرکز باندې، دا په یمن کې و، د مدینې منورې په جنوب پلو کې. اولې په صنعا باندې حمله وکړه. په صنعا کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه طرف نه یو والي و، شهر ابن زازان، هغه یې شهید کو او د هغو ښځې ځان ته په نکاح کړه. له صنعا نه وروسته نجران باندې حمله وکړه، نجران یې ونیو. دا شاوخوا ټولې د یمن آبادې منطقې ښارونه کلي دا یې ونیولل په ډېر کم وخت. د نبی اسلام چې کوم والیان ول، لکه ابو موسی الاشعري، معاذ بن جبل، هغه ټول له ده نه له یمن نه راووتل، حضرموت ته لاړل. نبی علیه الصلاة والسلام د وبر ابن یوحنس په نامه یو صحابي و، دې ته خط ورکو او په یمن کې چې کوم د نبی اسلام والیان و مسلمانانو ټولو ته امر وکړو چې تاسې به دې سړي سره د اسود عنسي سره مقابله کوو. په دې کې ابو موسی اشعري و، معاذ ابن جبل و، دا وبر ابن یوحنس او فیروز دیلمی. فیروز دیلمی دا د یمن اوسېدونکی د صحابي د نبی اسلام حضور ته راغلی، د هغو په ملاقات ته مشرف شوی. دا ټول سره کېناستل، یو مشترک پروګرام یې د اسود عنسي د مقابلې لپاره جوړ. دا د اسود عنسي چې کومه ښځه د شهر ابن زازان زوجه ځان ته په نکاح کړې وه، دا د فیروز دیلمي د ترو لور وه. هغه ښځه مسلمانه وه، دا اسود عنسي په زور باندې ځان ته نکاح کړې وه. فیروز دیلمي دا خپل د ترو لور سره ارتباط تعلق جوړ کړو چې یو چل به وکړو او د اسود عنسي به ختم کړو. نو د شپې هغه د فیروز دیلمي د ترو لور او دا د اسود عنسي چې زوجه وه، په زور یې ځان ته نکاح کړې وه. هغه مسلمان و، دی خو کافر و، نکاح نه کېده، په زور یې ځان ته کېنولې وه. نو د شپې تعلق سره جوړ کړو چې کله دی د شپې ویده سي، ته به راسې، زه به ګېټونه میټونه درته خلاص کړم او دا به مړ کړو. همداسې چل وسو او وخت ټیم سره معلوم کړو. په هغه وخت باندې فیروز دیلمي ورغی او دا اسود عنسي ویدو یا په نشه کې و، شراب یې خوړلي و، د فیروز دیلمي مړ کړو. دا د نبي علیه الصلاة والسلام له وفات نه یوه ورځ وروسته و. په دغې شپې په سبا باندې نبی اسلام وفات شو. نبی اسلام مسجد ته راووتل، صحابه کرامو ته وویل وایي هغه اسود عنسي نه و، هغه مړ کړو یو سړي او ډېر ښه سړي مړ کړو. وایي الاسود العنسي قتله رجل صالح. وایي اسود عنسي یو ډېر ښه سړي مړ کړو. په بل روایت کې راځي وایي قتله رجل مبارک
من آل مبارکین وای دی یو ډیر مبارک سړی مړ کو او هغه سړی د ډیر مبارک خاندان ده یعنی په هغه خاندان کې یو دی نه د مبارک ټول د خیر خلک دي نبی اسلام په دې شپه باندې صحابه ورته خبر ورکړ او سره دې په هغه وخت کې دا مخابرې او دا ټلیفونونه دا کیسې نه ولې په میاشتو بل یو جنبل دې ته خبر رسېږي بیا ډېر وروسته نور صحابه ورته خبر راغی چې رښتیا هغه سړی مړ شوی قتل شوی نو دا اسود عنسي د شپې مړ کو نور خو مجاهدین شاوخوا راغلي وو په منطقه کې پټ ول ایسته سبایي حمله په باندې وکړه حمله سه وکړه پاته کسان کوم سي جنگ جګړه وکړه جګړه کې مړ شو کوم سي تسلیم شول بیرته ایمان راو یمن کې دا قصه ختم شول خدای د نبی اسلام لا په ژوند کې په حیات کې دا ختم و خو خبره مدینه منوره ته رسته راورسېده نو عزتمندو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې کوم خلکو د نبوت دعوی کړی وي یو مقابله کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کاروایی او دغه مقابله کې د دې دا جهادونه ول عزتمندو هر څوک چې تر قیامت پورې دا دعوه وکړي چې د الله تعالی طرف نه نبی ما په دې سره دای کافر کیږي په دې سره دای مرتد او د دې بالکل واجب القتل دا دای باید ووجل شي د دا وجل دا کومې بلې فتوا او مسلې ته حاجت نه چې موږ دلته ملایان راټول کړو چې دې سره جنګیږو کنه جنګیږو د صحابه په وخت کې اوله فتنه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وفات نه وروسته هغه دغه د مدعیین د نبوت فتنه ولا کوم چې د نبوت او د رسالت دعوا کړی او صحابه د دې مقابله کې ډېر لوی جهادونه کړي لکه د یمامه غزوه کې 1200 یعنی 1200 صحابه کرام دا شهیدان شول په دې کې 1500 یا 200 دا صرف د قرآن حافظان ول چې قرآن یاد کړل دا رنګ عزتمندو په دانورو کې هم عزتمندو پراتلون کې ان شاء الله د دې خبرې وضاحت کوو چې موږ تاسو په دې یقین او ایمان لرو چې دا قرآن معجز ده دا معجز اوس په کوم اعتبار باندې قرآن معجزه ده قرآن عاجزون کړه د دې مقابله څوک نشي کولای د دې په مثل باندې څوک کتاب نشي راوړي دا اعجاز په کوم حساب باندې ده په دې کې بیا د علماو اختلاف څوک وايي قرآن معجز ده یعنی داسې اخبارات ورکړي داسې خبرونه ورکړي چې هغه ټول وروسته رښتیا شوي دي حقیقت موندلی څوک وايي دا معجز ده یعنی دومره فصاحت او بلاغت لري چې بل څوک داسې فصیح او بلیغ کلام نشي جوړولی څوک وايي دا معجز ده یعنی الله تعالی دا انسانان د دې له مقابلې نه عاجز کړي دي بې وسه کړي دي دې به ان شاء الله بیا تفصیلي بیان وروسته کوو عزتمندو څنګه چې دا ځای تنګ ده محدود ده نو اوس دا سنتو کې چې صفونه ودرېږي کوشش وکړي یو بل ته نږدې ودرېږي د صفونو سنت هم ادا سي او دا کوم نوي خلک چې راځي دوی ته هم ځای پیدا سي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله تدا بیان خپل حضور کې قبول او منظور کې کته زیادت نقصان شوی ته مفتمافي وکړي او حاضر جمعیت باندې فضل او رحم وکړي د نیکو اعمال او توفیق هم نصیب کړي موږ د مسجد دا کار تعمیر اعمار مجدد دا هم په خیر او عافیت سره سرته ورسوي کومو کسانو چې په چنده کړي اخلاص کړي الله تعالی دې په دنیا او په آخرت کې عوضونه ورکړي صلی الله تعالی